زده د پښتو د زرګونو کلونو زړه او خورا لرغونې ریښه ده چې لومړۍ بېلګه یې د زرتشت او د زرتشتیانو د خدای په نامه کښې خوندي ده چې آهوره مزدا نومېدی او دا نوم د دوو برخو څخه رغېدلی دی چې آهوره او مزدا دی او آهوره مزدا د آریایانو د زاړه دین کښې تر ټولو ستر خدای و چې معنا یې هوښیار څښتن و که دا نوم وشنل سي نو آهوره یعنی اور چې د درناوي کبله یې مولا باله او بله برخه یې چې د لوی او ستر معنا لري او درېیمه برخه زده یا زده ده چې د هوش سوچ او عقل معنا لري چې د پښتو د زده کړې سره نیغ په نیغه تړاو لري چې ریښه یې همدغه د پښتو زده ده لمر پر اسمان او اور پر مځمکه د مزدا همیشني استازي ول او په ویدا او اویستا کښې لمر پر اسمان او اور پر ځمکه باندې پاک او سپېڅلي بلل سوي دي ځکه نو تر اوسه پورې پښتانه دیګونه هم په ایرو باندې پاکوي د آهوره مزدا لومړۍ برخه اور دی اور ته په فارسي کښې آتش وایي او په اویستا کښې هور یا هور ورته وایي او په سنسکریټ کښې سر ورته وایي چې پر اور سربیره د لمر معنا لري او د هور یا هور هی په پارسو کښې پخې بدلیږي او خور یې ځینې جوړ کړي دي لکه په خورشید کښې پخوا به اور د هی په ملتوب آهور کښل کېدی او د همدې آهور څخه موږ په پښتو کښې اهار لرو او د هور معنا اور او تود دی چې انګریزي سوې بڼه یې هیټ او هاټ ده او همدارنګه د دې هور څخه په انګریزي کښې هور هم د همدغه هور له ریښې څخه د چې د کمچینۍ معنا لري او همدارنګه د پارسي بهار ویی هم د پښتو د هور هار اهار اهور او اور څخه رغېدلی دي چې د پسرلي معنا لري ځکه چې په دې موسم کښې هوا تودیږي او همدارنګه د اردو لومړی برخه هم اور دی چې د فایر معنا لري چې د لښکر سروکار هم د اور یعنی فایر سره دی دوهمه برخه یې مزدا ده چې ریښه یې زده ده او د دې زده له ریښې څخه زده کړی زده کړي زده کوونکی زده کوونکې زده کوونکي او داسې نور ویونه رغېدلي دي او خپله د مزدا لومړۍ برخه مده چې د غټ معنا لري لکه په مصر کښې یا په مشر کښې په مهاتما کښې په مها کښې په مهتر کښې او داسې نورو کښې نو د مزدا معنا د لوی زده کړې خاوند یا لوی عالم یا د لوی علم خاوند ته ویل کېږي د پښتو همدا لومړنۍ ریښه یا لرغونې ریښه په خورا لرغونې ویي استاز ده چې هم خوندي ده چې کندهار چې په کندهار کښې کندهاریان تر اوسه پورې استاز ورته وایي چې له آره څخه د دغه استاز یا استاد ریښه زده ده
چې تر اوسه پورې په همدغه استاد کښې خوندي ده چې معنا یې ده اوس نو استاد ده او ته باندې پوهېږې او همدارنګه د زده ریښه د فارسي تر ازمودن پورې غځېدلې ده او کیدای سي چې ازمایش به هم له آره څخه ازمایشو ځکه چې شت هم د پښتو وروستاړی دی دا د ژبپوهنې او وییپوهنې پرله پورې لړۍ او ډېره مننه